اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو د لوړو زده کړو وزارت مرکزي او دویمي واحدونو د دفترونو، اداري او تدریسي ودانیو د رغونې او بیا رغونې کار چې پخوا پیل شوی و د تکمیلېدو په حال کې دی. د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت وروسته لوړو زده کړو وزارت خپلو امکاناتو ته په کتو په مختلفو برخو کې ځینې پروژې پیل کړي چې له نیکمرغه ډیری تکمیل او ځینې نورې د تکمیلېدو په حال کې دي. د لوړو زده کړو وزارت اداري او زیربنا رئیس په مرکزي ادارو او دولتي تحصیلي بنسټونو کې د 1401 مالي کال د رغونې او بیا رغونې د پروژو په اړه معلومات ورکړل. په مجموع کې 18 پروژې کار شوی، په 18 پروژو کې 13 پروژې ټولې مکمل تکمیل شوي دي او 15 پروژې پاتې دي چې دا جریان لري چې ترسره شي او دغه په شاوخوا د 80 میلیونه افغانیو کې دا تکمیلي شوي دي او 10 میلیونه افغانۍ نور هم جریان لري. او دا کومې پروژې چې سرته رسېدلي دا د انکشافي بودیجې څخه نه دي او دا د عادي بودیجې څخه ترسره شوي دي او ترمیم شوي دي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د زیربنا امیر انجینر علی مولایی د یادو پروژو په اړه خبرې وکړې. قسمی که شما از ساحه بازدید میکنین و عملا کار جریان داره در بخش بازسازی، وزارت تحصیلات عالی توانسته که امسال از بخش بودجه حفظ و مراقبت یک تعداد پروژه را احیای مجدد و بازسازی کنه که از این جمله پروژه ترمیمات اساسی وزارت تحصیلات عالی است که شامل اعمار سرکاس، کانکریزی صحن وزارت است، چیپسکاری است، پلاسترکاری و رنگمالی است. د لوړو زده کړو وزارت اداري او زیربنا ریاست مسؤلین وویل چې دغه ریاست انجینران یو شمېر نورې لویې پروژې په پام کې لري چې په خپل وخت سره به یې چارې پیل شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.